د کندهار ملي راډیو تلویزیون ډیره درنو او قدرمنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشحاله به یاست. د یو ځل بیا د یوې اونۍ په تېرېدلو سره د آن د خپرونې د لارې زه نورعلي صدیقي ستاسو درنو چوپاټ ته حاضر سوی یم. امید لرم چې د خپرونې تر وروستیو شېبو راسره ملتیا وکړئ. د دې اونۍ د آن خپرونه مو د وسلوالو طالبانو خپلمنځي اختلافاتو ته ځانګړې کړې ده. نو طالبانو یو دغه جنګونو نه عامل و. یو دوهم دا دی چې نړیوالو هغه مرسته کوونکو چې یا شیخان عرب وه او یا ځینې هېوادونه وه، هغوی هم دغه حالت د دوی چې ولیدی هغوی هم کومکونه پر قطع کړي دي. اختلافات بالکل د دوی په صفوفو کې علتونه لري. اختلافات د دوی مسؤلین چې دي د دوی په راس کې چې څوک دي. د طالبانو په لیکو کې دا اختلافات د دوی پر لیکو ډېر تاثیر لري او د مالي منابعو مسؤلین او په خپله ملا هبت الله ترمنځ دغه اختلافات رامنځته شوي دي. د هلمند ځای چارواکي وایي دغه ولایت ته د وسلوال طالبانو د کوټ شورا د انتقال خبر رادوي، خو وایي چې د دې ډلې ځینې مهم غړي له خپل مشر سره د اختلافاتو له امله هلمند ته ورغلي. د کندهار د سولې ولایتي شورا د دارالانشا مسؤلین بیا وایي دا اختلافات د مالي ستونزو له امله رامنځته شوي دي او تر دې کچې رسېدلي چې هغوی له ولسي خلکو په زوره په یوه او بل نامه پیسې راټولې کړي. د چارو شنونکي وایي وسلوال طالبان په زور له خلکو پیسې اخلي او بیا یې د همدې خلکو پر ضد ورانکاره فعالیتونو او خپلو شخصي ګټو لپاره کاروي. د وسلوال طالبانو د کوټ شورا غړي د پیسو پر سر اختلافات رامنځته شوي او یو شمېر قومندانان هلمند ته تښتېدلي دي. په دې وروستیو کې د وسلوال طالبانو مالي سرچینې د کمېدو له امله د وسلوال طالبانو ترمنځ د اختلافاتو د ډېرېدو ترڅنګ اوس یې په زوره د ولسي خلکو څخه د زکات او عشر په نوم پیسې اخیستلو ته زور ورکړی. وسلوال طالبانو ته نږدې سرچینو ویلي چې د ملا ګل اغا، ملا صدر ابراهیم او ملا عبدالمنان هغه کسان دي چې د طالبانو له مشر ملا هیبت الله اخندزاده سره د اختلافاتو له کبله د کوټې څخه هلمند ته تللي دي. د کندهار د سولې د ولایتي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر ساتي د کندهار راډیو تلویزیون سره د خبرو پر مهال ویل چې وسلوال طالبان د مالي ستونزو پر سر د اختلافاتو سره پر ولسي خلکو زور اچولی ترڅو د عشر او زکات په نوم پیسې ورکړي. هغه وایي د وسلوال طالبانو سره د پاکستان او روسیې هیوادونو اړیکې د دې ډلې ځینې قومندانان په دې پوه کړي چې دا د جګړې د پردیو ده، نو ځکه یې د سولې د پروسې سره یوځای کېدو ته لیوالتیا ښودلې ده. دا یو واقعیت دی چې په دې وروستیو وختو کې دا یو سلسله تغییرات تبادلات چې رالل، مثلا د ملا منصور اختر وژنه او بیا د ملا هیبت الله اخند راتګ او د ملا منصور په وخت کې دوی د خپل طالبان سره ډېرې شخړې جنګونه چې د ملا محمد رسول اخند د ډلې سره په شینډنډ کې وجنګېدله او یا په زابل کې د ملا منصور داد الله د ډلې سره وجنګېدل چې ملا منصور داد الله ورور شهیدان کړل. نو طالبانو یو دغه جنګونو نه عامل و. یو دوهم دا دی چې نړیوالو هغه مرسته کوونکو چې یا شیخان عرب وه او یا ځینې هېوادونه وه، هغوی هم دغه حالت د دوی چې ولیدی هغوی هم کومکونه پر قطع کړي دي یا کم کړي دي. او بل دا تغییر تحول چې راغی چې ملا منصور اختر د خود د هغه مالي مسؤل اوس ملا هیبت الله سره دومره راشه درشه نه لري او نه دی حاضر چې حسابونه ورته ورکړي د پیسو. او بل هغه دغه چې دوی مرستې ترلاسه کولې څه د قاچاقبرانو د مواد مخدرو څخه په داخل د افغانستان کې، نو هغه هم پر کمېدو دي، هېوادونو مرستې هم پر کمېدو دي، شیخانو مرستې هم کمېدو دي. د دوی ترمنځ خپله دغه ګروپ بندۍ دا هم ستونزمن کار دی. او دلته سلاح مهماتو ته دوی ضرورت لري، مرمیو ته ضرورت لري، د جنګیالیو لپاره یا شوي باتې ته ضرورت لري. دا پیسې اوس دوی نشي تمینولی ځکه اوس دوی بیا په هلمند کې زور راوړی دی پر بزګرانو باندې، پر ولس باندې چې د تاریاکو او د نورو محصولاتو زکاتونه ټولوي، عشر ټولوي،
خیرانه او ویانه ټولوي، خلک هم په تنګ سوي دي ورسره او په دوی هم دوی نسي پوره کولی دا پیسې. نو ځکه دغه اختلافونو ټول د دغه ایله سوي دی چې اته څو نفره یې خپله تاسو به اورېدلي په لویه غونډه کې قمندان د امنیې د قندهار جنرال صاحب رازق هم وویله چې اته څو فامیلین د رهبرۍ د شورا هلمند ته هم راغلي دي. نو دا ښیي چې خپله طالبان تر څو چې زموږ ګاونډي هېوادونه تحریک نه کړي او په زوره جنګ ته راوانه سي، دوی اوس نه د جنګ تاب لري نه د جنګ طرفدار دي، ځکه دوی هم په دې پوه سوي دي چې په افغانستان کې نور ورور وژنه او افغانستان ویراني دا لویه بدبختي ده. ځکه ملا بیت الله یو دغه وکړي چې پس له دې به موږ بېګناه خلک هم نه ووژنو. د دولت سره که جنګ کوو د دولت د جنګیالیان یا امنیتي ځواکونه به هم چې ګیروو وژنو بیا نه، باید بندیان یې کړو او موږ باید عامه ملي تاسیسات ټولګټې مؤسسات ته باید زیان ونه رسوو، دغه یې نه کړو. دغه تغییرات او بدلات چې دوی دې ته دغه کړي دي، خصوصا د حکمتیار راتګ هم د سولې سره د یوځای کېدلو دولت سره ډېر طالبان یې تشویق کړي دي چې دوی هم باید د حکمتیار صاحب پر پل باندې پل کښېږدي، ګام کښېږدي او دوی هم راسي سولې ته. اما دا چې ځینې مجبوریتونه د دوی دی چې دغه زموږ ګاونډي استخباري کړي، دوی ته دا موقع په لاس نه ورکوي. اته ځینې خو دغه خپله د منصور اختر مالي مسؤل اته کور ته پاکستاني قواوې ورغلي وې، تلاش کړی دی، دی یې نه دی پیدا کړی، دی غورځېدلی دی او دی اوس بیرته خپله هم هلمند ته راغلی پټ دی. نو دغه هغه حوادث دي چې دا زمینه او سولې ته انشاءالله مساعدوي، ورورژنې به پاتېږي او هغه چې په بهرني استخباراتي کړیو سره تړلي دي هغوی نو بیا چې جنګي ماشین ونه لري جنګ هم نسي کولی او هغوی به هم یا به ورې منحلیږي او یا به دوی هم ځینې را روانېږي. ځکه دا اوس هم پاکستان د طالبانو بعضې عمده مشران د شورا غړي چې غوښته یې چې مذاکراتو ته زړه ښه کړي او یا تمایل پیدا کړي د افغانستان د خلکو سره مذاکرات ته زیاتې بندیان کړي دي، زیاتې تهدید کړي دي او پر ځینو یې تعزیرات وضع کړي دي. او په همدغه شکل طالبانو دغه اعلان چې وویل چې موږ د امریکایانو سره خبرو ته حاضر یو، امریکایانو سره یې کوو، نه د افغانستان دولت سره، دا هم په جهاني سویه باندې نړیوال ټولنې باندې بد انعکاس کړی. ځکه چې دا دوی هم افغانان دي، د افغانستان دولت هم دی، ولې بین الافغاني مذاکرات نه پیلوي؟ ولې دوی مثلا د نور هېوادو یا برقدرت سره غواړي چې مذاکرات وکړي؟ او طالبان هم ځینې ګروپونه یې د امریکایانو سره مذاکرات ته حاضر شوي، ځینې ګروپونه یې بیا غواړي چې د روسیې سره ارتباط تامین کړي او روسیې هم ویلي چې موږ طالبانو سره ارتباط نیولی دی او موږ دوی سره اړیکې لرو. نو دغه حوادث چې دغه دوی ترمنځ ګډوډي هم راغلي، بې نظمي هم راغلي، تفاوت د نظرونو هم راغلي، دوی که هم دغه احساس افغاني را ژوندی دی چې موږ ولې خپل وطن د پرتو په دغه باندې باید وران کړو یا خپل وروڼه ولې مړه کړو. نو دغه هغه خبرې دي چې انشاءالله دې ته ولس خوشبینه دی چې انشاءالله سوله به وسي. او د قندهار کې چې د لوی قندهار د 11 ولایتونو مخور قومي مشران، علما کرام، مدني ټولنو استازي دلته یوه لویه غونډه څو غونډې دایرې کړې چې هغه بیا لویه غونډه دایره کړه، هغې کې یو قطعنامه هم صادره کړله. دې هم ډېر مثبت انعکاس هم په بین المللي سویه، هم په ملي سویه، هم په دولت کې، هم په ولس کې او هم په طالبانو کې پیدا کړی دی. چاته په دغه غونډه کې بعضې خاص طالبان دومه درجه طالبان غونډې ته هم راغلي وه او د طالبانو پلویان هم دې غونډې ته راغلي وه او دا مجده صاحب چې په رسمي دغه باندې طالبانو ملاتړ دی، هغه هم دې غونډه کې ګډون کړی و. نو دا معلومیږي چې اوس ورځ په ورځ د طالبانو رویه مثبت اړخ ته راګرځي او نور د وطن ویراني نه غواړي، د خپلو افغانانو وژنه نه غواړي، کې پردي لاسونه او ګاونډي هېوادونه، سیمې هېوادونه دوی ودې ته پرېږدي چې دوی مذاکرات وکړي.
د هلمند د پراتپي ډلې مشر عبدالجبار قهرمان وایي د وسلوال طالبانو د کوټ شورا دغه ولایت ته نه د انتقال شوی، خو د وسلوال طالبانو ترمنځ د پیسو پر سر د ستونزو له امله د دې ډلې یو شمېر مهم کسان هلمند ته ورغلي دي. نوموړي وایي وسلوال طالبان له مالي سرچینو تر کمښت وروسته د عشر او زکات، خیراتونو، جبر او فشار په نتیجه کې له ولسي خلکو پیسې راټولول زیات کړي دي چې هغه پیسې بیا د اختلافاتو لامل شوي دي. اختلافات بالکل د دوی په صفوفو کې علتونه لري. اختلافات د دوی مسؤلین چې دي د دوی په راس کې چې څوک دي د دې جګړې څخه صرف د ځان په نفع بهره پورته کوي. ضایعات او تلفات څوک ویني؟ یا یې لاندې صفوف ویني او یا یې عام ولس ویني. خو اخر هغه انسانان دي، هغه هم د ځان سره دغه محاسبه کوي چې ملا مناله ته په شپېته لکه وایي سهار ځان ته ښځه غواړي او ماښام یې واده او ما درایې ودې ته چې راسه ته د خدای په خاطر باندې ځان قربان کړي چې د دوی دغه جګړه بنا فقط فقط پر ګټو باندې ولاړ دی. نو هغه ګټې خو هر څوک خپل د ځان ګټې ته ترجیح ورکوي. واقع چې ګټې یو نفر وړي او جګړه پر ټولو تعمیل وي دغه بیا د دې عوامل ګرځي، عوامل لاس ورکوي چې باید د اختلاف په منځ کې وجود ولري. مدني فعال فضل باري بریالي عبدالغفار پیروز وایي وسلوال طالبان له اوږدې مودې راهیسې نه یوازې له خپلو سیمه ییزو شریکانو، ځینو شتمنو افغانانو او عرب سوداګرو مالي مرستې ترلاسه کولې، بلکې د کوکنارو د کښت، د قیمتي ډبرو د قاچاق، د غراج د عشر او زکات راټولولو له لارې هم پیسې لاسته راوړلې. هغه وایي خلک اوس په دې پوه سوي چې زکات او عشر چاته ورکړي، خو کله کله په زوره مجبوره کیږي چې هغوی ته پیسې ورکړي. که څه هم په دې پوهیږي چې دا پیسې وسلوال طالبان د دوی پر ضد او عام خلکو په وژنه استعمالوي. د طالبانو په لیکو کې دا اختلافات د دوی پر لیکو ډېر تاثیر لري او علت یې همدا دی چې یو په مجموع کې په نړیوالې کچه او په هېواد کې دننه له جګړې سره لیوالتیا کمه سوې ده، او بل دا ده چې د دوی مشران کله بدل سول. ملا محمد عمر لاړی پر ځای منصور راغی، تر هغه وروسته ملا منصور ووژل سو، هیبت الله پر ځای وټاکل سو. هیبت الله هغه څوک و چې د طالبانو ترمنځ یې ډېر نفوذ نه درلودی او پر د جګړې پر لیکو یې حاکمیت نه و. له دې سره سره له ملا منصور سره چې کوم کسان و هغوی له دې سره ډېر وخت یو ځای کار کړی و، هغه مالي منابع چې و هغه د دوی د خپل ځان د اعتبار لپاره وي. نو دا چې اوس ملا هیبت الله غواړي چې مالي منابع د خپل ځان په ګټه وکاروي او نورو لیکو ته یې ولېږدوي، نو دا طبیعي خبره ده چې د دوی ترمنځ اختلافات رامنځته کېږي او د اختلافات په داسې کچه دي چې ډېر لوړپوړي کسان په دې کې دي، لکه ګل اغا چې د دوی د مالي چارو مسؤل و او ابراهیم صدر چې د مالیو راټولولو مسؤل و. نو دا اختلافات په خپل ذات کې موږ دا راښیي چې یو خو د طالبانو په لیکو کې په خپله په داخل کې د مالي منابعو د کنټرول او جګړې سره د لیوالتیا پر سر کمزوري موجوده ده، او په عین حال کې بله مهمه خبره دا ده چې ملا هیبت الله نسي کولی له هغو منابعو پرته چې پخوا دوی درلودې او هغه اوس له ده څخه بېلې سوي د نورې منابع د ځان لپاره پیدا کړي. نو همدا وجه ده چې دوی هڅه کوي له یوې خوا هغه زاړه منابع کنټرول کړي او تر لاس لاندې یې راولي. له دې سره سره کوشش دا دی چې په هېواد کې دننه او په هېواد کې بهر ځان ته نور مالي منابع پیدا کړي. خو که دغه اختلافات همداسې دوام وکړي او دوی ترمنځ جوړجاړی رامنځته نه سي، نو زه په دې باور یم چې په راتلونکي کې به د جګړې شدت ډېر کم وي او ورځ پر ورځ به له جګړې سره د لیوالتیا روحیه ډېره کمزوري سي. دلته دوې خبرې دي. یوه خبره دا ده چې طالبانو د جګړې له پیله چې دوی جګړه پیل کړې ده د هېواد او دولت پر ضد باندې، له هغه پیله دوی دغه لاره پر کار اچولې وه چې له خلکو څخه یې د عشر او د زکات په نامه پیسې راټولولې. بله خبره دا ده چې اوس دوی مالي منابع کم سول، غواړي چې په دې سره خپل کمی پوره کړي، خو دغه کمی په د عشر او د زکاتو پیسو پوره کول دا امکان نه لري، ځکه جګړه ډېر مالي امکانات غواړي، ډېرې مالي منابع غواړي. دا چې اوس د دوی نورې مالي منابع کمې سوي دي او پر خلکو فشار زیاتوي، دا په خپل ذات کې دوی لپاره یو ډېر لوی زیان ځکه دی چې خلک به مجبور وي دوی ته باج ورکړي، او له خلکو څخه باج اخیستل په دې معنا ده چې دوی د خلکو په ذهنیت کې هېڅ مقبولیت نه لري او خلک به ورو ورو له دوی څخه فاصله نیسي، له دولت سره به زیاتېږي. اوس نو په دې وخت کې دولت ته په کار دا ده چې خلکو ته وښیي چې ګوره دغه جګړه زموږ پر ضد روانه ده،
خلک غواړي له موږ څخه پیسې د زکات او د عشر په نامه بیا یې دې لپاره لګوي چې زموږ اساسات تخریب کړي. هغه ملي منافع چې موږ لپاره مهمې دي او د خلکو پر ژوند مستقیم تاثیر لري، د هغو د تخریب لپاره له موږ څخه د پیسه د زکات او عشر په نامه پیسې اخیستل کېږي. نو دلته دوه لوري دي، یو لوری دولت دی، بل لوری ملت دی. ملت هم باید په دې پوه سي چې له دوی څخه پیسې په زور اخیستل کېږي او بیا بیرته د دوی تخریب لپاره لګول کېږي. او دولت هم باید خلکو ته دا ذهنیت ورکړي چې دلته کوم څوک جګړه کوي، له خلکو څخه پیسې په زور ټولوي، دا پیسې د دې لپاره نه دي چې د خلکو لپاره پر خدماتو ولګېږي، د خلکو لپاره د ښه ژوند کولو پر امکاناتو ولګېږي، بلکې د دې لپاره دي چې د نورو استخباراتي موخې پر مخ یوسي. دغه اختلافات د طالبانو په رهبرۍ کې اصلا موجود دي، یعنی د مالی منابعو مسؤلین او په خپله ملا هیبت الله ترمنځ دغه اختلافات رامنځته شوي دي، یعنی دا په ډېره لوړه کچه باندې دي. دغه مالی مسؤلین یې په دې وروستیو کې هلمند ته راغلي دي او ملا هیبت الله غواړي چې دغه د دوی پر ځای ځینې نور کسان وګماري، یعنی خپل کسان، ځکه دوی د پخواني مشر ملا منصور د ډلې خلک و. دا د دوی پر لیکو باندې واقعا ډېر منفي تاثیر کوي او د دوی ترمنځ اختلافاتو ته نوره وده ورکوي. که څه هم یعنی دغه مالي مسایل په د هرې ادارې یا د هر غورځنګ دپاره مهم دي او دغسې اختلافات پیښولی سي، خو تر ډېره حده پورې اوس خلک هم پوه سوي دي چې جګړه د خلکو په زیان ده او د طالبان چې دي د یو خاصو هیوادونو د خوا څخه ګمارل سوي دي. نو دغه ذهنیت او دغه مالي منابع د دوی په لیکو کې ژورو اختلافاتو لمن وهلې ده. دغه دا چې دوی اوس د خلکو څخه عشر غواړي، زکات غواړي او هغه مالي منابع چې دوی پخوا کارولي هغه تر یو حده پورې وچ سوي دي. دا اصلا د دوی د لیکو دپاره نور یو بل زیان دی، ځکه هغه خلکو چې د دوی سره ذهنیت برابر و یا دوی سره ذهنا د دوی ته آماده و، هغوی به هم ورځ په ورځ د دوی څخه فاصله نیسي او د دوی د دغه ډول ناروا غوښتنو او د دغه ډول ناروا کړنو په نتیجه کې به د دوی سره اختلاف پیدا کوي او د دوی ترمنځ به نور جنجالونه هم پیښیږي. نو زه په دې فکر یم چې دا د دوی د لیکو دپاره سخت تاوان دی او نه یوازې په مشرۍ کې به اختلافات پیښ کړي بلکې په رالاندې کسانو کې هم د هغو دپاره هم زیان دی. د بده مرغه دولت د ذهنیت سازۍ دپاره خاصه ستراتیژي نه ده درلودلې، په داسې حال کې چې دغسې مسایل د ترهګرو په وړاندې حکومت ښه استفاده ورڅخه کولی سي. یعنی دوی دغسې تبلیغات کولی سي چې تاسې وګورئ هغه امکانات چې دوی د خپلې جګړې دپاره کاروي دوی یې ستاسې څخه په زوره اخلي او بیرته یې ستاسې پر ضد کاروي. یعنی د دې دپاره د دغه ذهنیت دپاره باید دولت پراخ تبلیغات وکړي، خو تر اوسه پورې داسې خاص کار دې ته نه دی سوی. یعنی د دغسې پیښو څخه او د دغسې واقعاتو څخه حکومت ښه استفاده کولی سي. یو خو دا خبره، بل دا دی چې دولت هغه مثلا د ترهګرو یوه منبع دا وه چې د ځینو پروژو څخه بیا پیسې مثلا د ملي پیوستون د پروژو پیسې به په پاکستان کې ځینو کسانو سره ویشلې. نو که د فساد په کمښت کې حکومت ډېر کار وکړي هغه منابع نور هم وچولی سي. په داسې حال کې چې د طالبانو د مالي یوه غوښنه برخه دغه پروژې هم وي، نو هم د دغو په پروژو کنټرول او هم اداري فساد کمول او تبلیغات په دې برخه کې کول دا ډېر مهم دي د حکومت لپاره. په ورته وخت کې هم خلک د سولې په برخه کې د حکومت له کړنو د ملاتړ ترڅنګ له وسلوالو طالبانو غواړي چې ځانونه د پردیو استخباراتي کړیو څخه خلاص او د سولې د پروسې سره یو ځای سي. زما عامو خاصو خلکو ته دا توقع ده چې صلح ډېره مهمه ده. صلح باید
په داخل په اسلام کې باید موجوده وي. که چیرې د اسلامي چوکاټ څخه وتلې ځینې کارونه وي هغه کې صلح نه راځي، او که چیرې د اسلام نه نظره اسلام ته وګورو، هغه قرآن او حدیث ته وګورو، د هغوی په رڼا کې موږ پر هغه باندې اقدام وکړو، نو انشاءالله الرحمن هغه کوم هدف چې موږ د سولې لرو هغه به انشاءالله رامنځته شي. سوله ډیر زیات ارزښت لري ځکه چې خدای پاک په آیات سره فرمایلی دي انما المصلحون فاصلحوا بین اخویکم لعلکم ترحمون. الله پاک جل جلاله وایي که چیرې دوه مسلمانان سره خوابدي وي یا د مابینځ کومه لهجه وي باید چې د دې تر مابینځ اتفاق یا جوړه روغه منځته راسي. په بل آیات کې الله پاک جل فرمایلی الصلح خیر، په سوله کې خیر دی، یعنی چې سوله هم خدای خوښه کړې ده، هم رسول خوښه کړې، هم د امت اجماع خوښه کړې ده، ځکه چې د ټول مسلمانانو په سوله کې خیر او برکت دی. سوله د هر هیواد لپاره ډیره مهمه او ډیره اړینه ده، خصوصا د افغانستان لپاره یا د هغه مملکتونو لپاره چې په هغه کې سوله کمه وي. ملک افغانستان که چیرې سوله نه وي، داسې یو ملک که چیرې په یو ملک کې سوله نه وي داسې یو حالت به هلته پیدا سي لکه نن په افغانستان کې د پیشرفت مخه نیول سوې ده، د ترقۍ مخه نیول سوې ده. دا ټول د سولې برکت دی چې په سوله کې هم درس ویل کېږي او هم پرمختګ ته پام کېږي. د سولې نشتون په افغانستان کې افغانستان د افغانانو د تباهۍ سبب ګرځي. تاسې د سوله سیزې جنګونه دي چې په افغانستان کې کېږي یا سوي دي، د افغانستان یې د خاورو سره خاورې کړي. سوله د افغانستان لپاره ډېره مهمه ده. که چیرې موږ او تاسو نورو ممالکو ته وګورو، هغه مملکتونه چې مثلا نن ورځ په نړۍ کې ډېر پرمختللي دي، په هغو هېوادو کښې زیاته سوله رامنځته شوې ده، ځکه دوی تر منځ کوم مخالفت د دې په منځ کې نشته. لکه څنګه چې زموږ په افغانستان په خلکو کې ډېر زیات مخالفتونه شته، هغه هم یوازینی دا دی چې د طالبانو او زموږ د حکومت تر منځ یو غټ سخت مخالفت پروت دی. دا مخالفت د تلو لاره یوه همدا ده چې باید دوی په خپل منځ یو شي او هغه خبرې اترې وکړي تر څو د اسلام د خوښۍ سبب وګرځول شي او د هېواد د خلکو د امنیت سبب وګرځول شي. اوس که چیرې مثلا په هېواد کښې جنګونه رامنځته شي، یا مثلا موږ داسې فرض کړو چې افغانستان ډېر جنګونه راغلي دي، 30 کلن یا 40 کاله کې جنګونه په شي کېږي. که چیرې په جنګ سره کېدلی، نن ورځ په افغانستان په نړۍ کې لومړی هېواد دی وایي چې دی به کامیاب وي په جنګ کې، ولې جنګونه چې دي دا یوازې د هېواد د تباهۍ سبب ګرځول کېږي. د کندهار ملي راډیو تلویزیون درنو لیدونکو، د دې اونۍ د خپرونه هم پر همدې ځای پای ته رسېږي. تر بل داسې خپرونې څنګه رالیسته د کیسه استرونو چوپړ ته حاضرېږم. پر دې څښتن تعالی مو سپارم. ښه وخت په مخکې ولرئ.